د خواشینۍ خبره دا ده چې موږ په خپله ژبه وایو چې خدای پاک په هر څه باندې قادر دی. دا هم موږ د علماء کرامو نه اورو چې خدای پاک که راضي شي خپل حق بخي، خو د انسانانو حقونه نه بخي. بیا موږ او تاسې دوه ګونه چلن کوو په دې کې چې خدای پاک په هر شي باندې قادر دی. په دې کې بیا منافقتونه، درغلۍ، پړې، هر تور کار چې دی د انسان نه پټوو، خو د خدای پروا نه لرو. یو او په حقونو کې بیا نیم خلک به ووایم، نیم مسلمانان به ووایم، ټول هم داسې نه دي. په حقونو کې بیا د خدای پاک لکه اوس چې روژه را روانه ده، 5 وخته منځونه، ذکرونه، تلاوتونه، استغفار، شپې داسې بغارې به وي، ژاړي به، خدای ته ژاړي. لیکن انسانان د انسانانو حقونه چې خوړلي دي، انسانانو سره چې درغلیانې کړي دي، د هغې پروا نه لري او وایي چې خدای خپل حق بخي، خو د انسان حق نه بخي. په ځای چې دی، په ځای د دې چې هغه انسان ته ورشي، هغه ته وشاړي، معافي ته نه وغواړي، بخښنه ته نه وغواړي، حق یې ورکړي، خدای ته ژاړي خو انسان ته نه ژاړي. دا منافقتونه چې د ځان نه ونه باسو او په آخره کې څه چې په دې ژبې وایي هماغه د کړنې نه وي. والله اعلم. السلام علیکم ورحمة الله.